که تاسو د دې حیواناتو څخه یو هم پیدا کړو تاسو به د $1 میلیون خاوند شئ. او السلام علیکم ښه راغلاست پښتو میډیا انفو چینل ته. زه یم ستاسو ورور روحید الله ولیزاده. مخکې د ویډیو شروع کېدو نه مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه د ډلۍ کوم نشان چې دی دا در سره ضروري او حتمي ووهئ تر څو زموږ هره نوې معلومات تر تاسو پورې زر در ورسیږي. تاسو هم احتمالاً د نورو زرهاو انسانانو په څیر دا هیله لرئ چې کوم ورځ خپل کور نه د باندې راووځئ چې ناڅاپه په یو څه مخ شئ چې هغه تاسو د $1 میلیون خاوند کړي. که داسې وي نو دا ویډیو به احتمالاً تاسو د $1 میلیون خاوند کړي. موږ د یوې ګنج او یا د پیسو خزانو باندې خبرې نه کوو ځکه دا کار ناممکن دی. موږ د داسې حیواناتو باندې خبرې کوو چې هغوی د $1 میلیون نه هم ډیر قیمت لري. که چیرته د داسې حیواناتو سره مخ شوئ نو بې فکره له دې څخه مه تیریږئ. کوکتو یا توره توتي. کوکتو یا توره توتي یوه ارزښتناکه الوتونکی دی چې د استرالیا په بعضې برخو کې پیدا کیږي چې د ډیر پخوانی الوتونکي څخه په دې هیواد کې شمیرل کیږي. دا د ډیر پخوانی الوتونکي په خاطر ډیر لږ موجود حیوان په جهان کې دی. دا الوتونکي ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې یو څه یاد کړي او یا هم کوم حرکت په مخ کې وکړي زر یې زده کوي. او د دې توتیانو نه نور دا خواص پکې دي چې ډیر کینه زړه او ډیر قصد اخیستونکي دي او هیڅ کله څه نه هیروي. دا توره توتیان نورو توتیانو غوندې ډیر هګۍ نه اچوي. د دې یوه توره توتي قیمت یې $14 نه تر $50,000 پورې دی او په زیاتره عربي هیوادونو کې تر $1 میلیون پورې هم اخیستل شوی دی. د ایروانا کبان. د ایروانا کبان یو له پخوانی کبان څخه په ځمکه کې ده چې د آسیایي ایرونا په نوم هم مشهور دی او اوس هم په زیاتره آسیایي هیوادونو کې د هغه نه طلسم جذب کوونکي د شتمنۍ او پیسو هم ترې نه کار اخلي. او یو دلیل د ډیر قیمت نه هم همدا دی. د ایرونا سره کبان قیمت په آسیا کې $40,000 نه هم ډیر دی چې د دې تجارت هم لږ دی ځکه که څوک دا اخلي باید دولتي جواز ولري. سپین زمری. د اوږده پیړۍ په خاطر سپین زمریان د لږ پیدا زمریانو په نوم شمیرل کېده ځکه دا زمریان هیڅ څوک په خپل سترګو نه و لیدلی. د 1800 کال په پیل کې عالمان تحقیق کړلو او ویل چې سپین زمریان په ځمکه کې شتون لري چې بعد د هغې نه دا حیوان د یوې ارزښتناکه حیوان په نوم یادېده او په آخره کې په 1975 کال کې انسانان وکولی شو چې دا حیوان په خپل سترګو وګوري. یقینونه پر دې دي چې 2000 کاله مخکې سپین زمریان په واورین دښتو کې ژوند کول چې شاید په همدغې خاطر د دوی رنګ سپین پاتې شوي. په حاضر وخت کې 300 سپین زمریان شته دي چې په وحشي بڼونو کې ساتل کیږي او د دې چانس هم شته چې په دښتو کې د دې زمریان بچیان او یا هم مور یې پیدا شي چې د دې یوه بچی قیمت یې $2,000 نه هم ډیر وي. او یقینونه پر دې دي که څوک دغه زمریان کوم بچی یې پیدا کړه په $200,000 هم خرڅ کولی شي. دی برازا بیزو. په طبیعت کې ډیر بیزوګان شتون لري چې یو بل سره مشابهت لري مګر که تاسو په دې بیزو فکر وکړئ پوهیږئ چې دا بیزوګان د نورو بیزوګانو سره ډیر فرق لري. په زیاتره ځایونو کې دی برازا بیزو د نورو بیزوګانو نیکه ګڼي ځکه هغوی د ځوانۍ نه د سپینګري والا او سور وروځې دي. دی برازا بیزوګان ډیر په مرکزي افریقا کې شتون لري چې په اسانۍ سره نشو کولی هغه وګورو.
د دې یو بیزو قیمت د 2000 ډالر نه شروع تر 8000 ډالر پورې هم رسیږي، مګر بدبختانه د افریقا نه بغیر بل هیڅ کوم ځای کې نه پیدا کیږي. رنگین پوزه توکانونه. رنگین پوزه توکانونه دومره ښایسته دي چې تاسو فکر کوئ چې دا رښتیا نه بلکې باید په کارتون کې وي. دا ډول توکانونه ډېر غټ پوزې والا دي چې امکان لري ټول بدن قدر ته یې شي. پوهان تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دا ولې دومره غټ پوزه لري یا ولې د دوی پوزې دومره ښایسته رنګ لري. د دې توکانونو پوزې رنګ یې د دې علت ګرځي چې یو بل په اسانۍ سره وپیژني او یا خپل جفت پیدا کړي. د دوی خوراک میوې او حشرات دي. دا ډول توکانونه په ګرمه ساحو کې ډېر پیدا کیږي لکه مکسیکو، اندونیزیا او کولمبیا کې چې زیاتره شتمن خلک د مختلفو ځایونو نه راځي او دا د خپل کور لپاره اخلي. د دې توکانونو قیمت په ځای کې 15000 ډالر دی، مګر په زیاتره عربي هیوادونو کې تر 150000 ډالر پورې هم خرڅ شوی. چمانی چرګه. چمانی چرګه چې په اندونیزي کې امچمانی ورته ویل کیږي یو ډول چرګه ده چې ډیر کم پیدا ده چې په خالص تور رنګ کې پیدا کیږي او په عنوان له یو قیمتدار چرګو څخه په جهان کې ده. چمانی چرګې خپې او لاسونه هم تور دي او حتی تر دې چې اندونیزي خلک په دې یقین دي چې د دې داخل بدن اجزاوې هم تور دي. د دې چرګې کار او قدرت هم 10 چنده ډیر ده د عادي چرګو نه. د دې چرګې نه په اندونیزیا کې د سحر او جادو لپاره کار اخلي. په دې هیواد کې د دې چرګې قیمت 200 ډالر وو، مګر په نورو هیوادونو کې 10000 ډالر هم اخیستل شوی. مننه د دې ویډیو د لیدلو څخه. مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لازمي در سره لایک کړئ. تر بله ویډیو پورې خدای په امان.